بیا دریم زموږ دوی مشر د پښتنو راواخله خان شهید چې دی تقریبا دا یو وخت غازی امان الله خان د قندهار سره روان سو په هغه وخت پاکستان نه و نو دی تللی بار چمن له چې راورسېدی چمن پر سټیشن باندې یو انګریز فوجي و دا راغلی ده ته سلامي کول ګاټه بانر چې کوم چې سلامي یې کوله نری باران ورېدی د ده ګوټونه به نودېدل نو بس یو ملازمین ورته ولاړو تولیا بیا پر وژای یې شوه چې د ده ګوټ په نونس په منډه به ورله د ده ګوټ به ورصفا کول نو خان شهید چې دی هغه راغلی و استقبال د غازي امان الله خان د هغه د 1928 خبره ده 10 دسمبر و 1928 هغه چې وکتل چې یاره زما قوم وګوره دلته د انګریز ګوټ صفا کېده وګوره دا څونه لوی ظلم دی د دغه ځایه څه خان شهید په زړه کې خبره راله چې یاره انګریز موږ ډېر لوی دښمن دا زما قوم یې را تباه کړي نو بیا انګریز افسر په دې خبره پوه سو چې یاره دا سړی داسې ښکاري لکه له موږ چې نفرت و بغاوت چې دی هغه کوي بیا به درته افر ورکوي که ته خاني غواړې خاني به درکو که سرداري غواړې سرداري به درکو که نوکري غواړې نوکري به درکو ډول نه خاني غواړم نه سرداري غواړم نه نوکري غواړم خالي دا زما قوم را آزاد کړي زه د قوم ازادي غواړم بس ضعیف شی نه غواړم زما قوم ولې تا غلام کړی دی زما قوم د پاکستان د جوړېدو څخه 15 واره د گرفتاری ورکړی دی بندي شوی دی د پاکستان د جوړېدو څخه وروسته 6 واره دی بندي شوی دی په هغه 1973 کې دی وفات شوی دی د ایوب خان زمانه چې کومه وه تقریبا دا ټوله زمانه دی په جیل کې و دی په قید کې و 22 کاله یوه میاشت 21 ورځې د چش کړي دي د دې قوم دپاره د دې ملت دپاره د دې اولس دپاره د دې پښتون دپاره د چش کړي و د انګریز سره بغاوت چې دی هغه کړی و نن هغه پښتون په دې خوشحاله کېږي چې زه څنګه انګریزي ووایم